د پنجابي ټیک ټاکرې او ویلاګرې علیزه سحر تازه واده نه پس لا خپل خاوند سره لوڅه او بربنډه ویډیو راغلی ده. ملګرو دغه ویډیو د دغه پنجابي ټیک ټاکرې په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده، خو پوره ویډیو یې لا تر اوسه چا نه ده پوسټ کړې. ملګرو د دغه پنجابي ټیک ټاکرې دغه پوره لوڅه او بربنډه ویډیو موږ را پیدا کړې ده، نو موږ غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. که تاسو هم غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ نو په ویډیو کې را سره تر پای پاتې شئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده څو ورځې مخکې د دغه پنجابي ټیک ټاکرې یوه لوڅه او بربنډه ویډیو راوتې وه چې پکې ښکارېدل له یو هلک سره په ویډیو کال خبرې کوي. په هغه ویډیو کې ښکارېدل چې دغه هلک له همدغه پنجابي ټیک ټاکرې سره د مینې او محبت خبرې کوي. اخر کې دغه جنۍ له دغه هلک سره په ویډیو کال دومره ګرمه شي چې خپلې جامې ورته وباسي. د هغه ویډیو د وایرل کول نه وروسته بیا د دغه جنۍ کورنۍ مور او پلار دغه جنۍ یو هلک ته واده کړه، خو د دې جنۍ مور او پلار دا فکر کول چې که چیرته دغه جنۍ واده کړو نو کیدای شي لور مو بیا داسې ګنده ویډیو او داسې غلط حرکات ونه کړي. خو اوس په سوشل میډیا یوه بله ویډیو وایرل شوې ده چې په دغه ویډیو کې ښکاري له خپل خاوند سره ویډیو جوړوي او د ویډیو جوړول نه وروسته یوې کمرې ته ننوځي او بیا ورسره همدا غلط او ناروا کار کوي. قدرمن دوستانو، د خلکو په دې اعتراض نشته چې دغه جنۍ ولې له خپل خاوند سره داسې حرکات کول، خو اعتراض یې همدا دی چې د خپل خاوند سره داسې حرکات هغې نه بیا ویډیو جوړول او بیا په سوشل میډیا اپلوډ کول، نو په داسې کارونو به سړی څنګه فیموس شي. دوی د خپل مشهور کېدو لپاره ډیر ناروا او غلط کارونه کوي. ملګرو غوښتل مو چې دغه ویډیو دلته د تاسو سره شریکه کړم، خو دغه پوره لوڅه او بربنډه ده، نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه دا ویډیو دلته له تاسو سره نشو اپلوډ کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به همدا پوره لوڅه او بربنډه ویډیو له تاسو سره شریکه کړو.